سلامونه دوستانو، یو ښه خبر لرم. دا هغه کسانو دپاره دی چې د هغوی امریکا کې ژوند کوي او تر اوسه کیسونه یې په لاره دي. تر اوسه څه شی ځواب یې نه دی ترلاسه کړی یا کیسونه یې اپلایګانې کړي دي او د USCIS څخه کوم ځواب یې نه دی ترلاسه کړی دی او تشویش لري چې مثال زموږ کیسونه به څنګه شي او چېرته به یا په کوم پروسس به زموږ کیسونه فعلا خرا لري. نو د هغې د خاطره د USCIS یو ترتیب جوړ کړی دی. مخکې په سین لویس کې سین لویس ته راغلي، دلته د افغانانو سره لیدنې وکړو، د چا کیسونه چې څه مشکل درلوده هغوی سره ولیده، هغوی ته کوم هر څه چې کوم مشکل درلوده هغې ته یې ورته ورکړه. نو هغې د خاطره USCIS دا ځل کارمندان لیږلي دي هیوسټن ښار د ټکساس هیوسټن ښار ته لیږلي دي. هر هغه افغان چې غواړي خپل د کیس په اړه معلومات ترلاسه کړي او مخامخ د USCIS کارمندانو سره وګوري، نو هغوی کولی شي چې د هیوسټن ته سفر وکړي. یو ورځ مخکې هغه ادرس زه بیا په سکرین باندې شریکوم چې یعنې فکر کوم د جنوري په 10 تاریخ باندې هغوی هلته راځي او شاید بیا هیوسټن نه بیا ټکساس ډالاس ته لاړ شي، د ډالاس ټکساس ښار ته. نو کولی شي چې هلته لاړ شي او مخامخ USCIS کارمندانو سره وګورئ او کوم مشکل چې تاسو لرئ د کیسونو په اړه یا کوم تشویش چې لرئ، تاسو کوم شک لرئ، کولی شي چې هغوی درته منطقي ځواب ولري. مننه او ښه وخت تاسو ته غواړم. السلام علیکم.